جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم. افغانستان او قزاقستان د اوسپنې پټلۍ د نوې شبکې پر غځولو خبرې وکړې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند د قزاقستان جمهوریت د لومړي وزیر د مرستیال سره د روان 1403 لمریز کال د سور میاشتې په پنځمه نېټه د ارګ په چهارچنار ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې د دواړو لورو ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو د ترکمنستان او افغانستان له لارې له قزاقستان څخه پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ نوې شبکې غځولو او ترانزیټي مسایلو په اړه خبرې وشوې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د افغانستان او قزاقستان اړیکو ته په اشارې سره وویل چې وکته د اسلامي امارت په رسیدو سره د دې فرصت رامنځته شو چې د دواړو لورو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې لا ټینګې او پیاوړې شي. محترم صاحب د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچې زیاتېدو په موخه په هرات ولایت کې د قزاقستان سوداګرۍ خونې پرانیستل، افغان ترانس پروژه کې د پانګونې لپاره د دغه هیواد لیوالتیا او همدارنګه له هغو تحریم شوو ګروپونو څخه د اسلامي امارت ایستل چې دغه هیواد په خپله خوره کې پرې بندیز لګولی و مهم او اساسي ګامونه یاد کړل. محترم عبدالغني برادر اخوند زیاته کړه افغانستان تازه له اشغال او جګړو راوتلی د پرمختګ په لوري لومړني ګامونه پورته او د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره یې پراخ بنسټونه رامنځته کړي، خو سره له دې هم د کرنې، روغتیا، زیربنا او یو شمېر نورو برخو کې ځینې ستونزې شته چې په دغو برخو کې د قزاقستان د همکارۍ او ګډ کار غوښتنه کوي. محترم صاحب د دواړو هیوادونو د سوداګرو بانکي ستونزو ته د رسیدنې په موخه د وکړلیک پر لاسلیک د افغان قزاق ګډو کمپنیو پر جوړولو او د افغان سوداګرو لپاره د ویزې د ورکړې په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. ورپسې د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال وکته د اسلامي امارت پر رسیدو سره په افغانستان کې د شوو پرمختګونو ستاینه وکړه او ویل چې دوی د باثباته او پرمختللي افغانستان لپاره له اسلامي امارت سره یو ځای کار کوي. نوموړي د افغان ترانس پروژه کې له شوو پرمختګونو هرکلی وکړ او زیاته کړه چې که چیرې د ترکمنستان او افغانستان له لارې له قزاقستان څخه پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ نوې شبکه وغځول شي دا به د نورو پروژو په پرتله لنډه او د ښکېلو هیوادونو لپاره به اقتصادي تمامه شي او به کولی شي چې د مرکزي اسیا هیوادونه د افغانستان له لارې سویلي اسیا سره او افغانستان به د ترکمنستان او قزاقستان له لارې له چین او اروپا سره ونښلوي. نوموړي وویل د قزاقستان حکومت په نظر کې لري چې له افغانستان سره د سوداګرۍ زیاتولو په موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د صنعت او سوداګرۍ ګډه خونه او د تجارت او کار ګډ ګروپ رامنځته کړي. د قزاقي پلاوي په خبره قزاقستان چمتو دی چې د افغانستان په قانونو کې د قزاقي پانګوالو پر پانګونې سربیره له افغانستان سره د برېښنایي حکومتولۍ، صنعت، لوړو زده کړو، پوهنې، روغتیا او بانکي سکتورونو کې هم همکاري وکړي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم.